خو اوس الحمدلله چې د علم د تقویه دپاره د تحقیق دپاره د تخصص دپاره کوم اړتیا ده چې امن دی الله پاک جل جلاله درکړی دی قدرمن استاد ستا د تحقیق او د تعلیم او د تحصیل دپاره چې یو حر و آزاد او مستقل نظام دی چې پر اساسات یې هم د شریعت سره برابر داسې نظام الله پاک درکړی دی قدرمن استاد او اسی مسئول چې دا شرعي نظام په ښه تعهد او اخلاص باندې یوسې مخ ته هغسې مسئول الله پاک درکړی دی په مسؤلینو کې انشاءالله فساد نشته په مسؤلینو کې رشوت نشته په مسؤلینو کې دا نشته چې یوازې خپل جیبونه ډک نو د داسې مسؤول سره مخ یې د داسې نظام سره مخ یې د داسې امن سره مخ یې چې ته کولی سې چې خپل د علم څخه ښه استفاده وکړې په عالي همت سره د افغانستان دپاره ښه کار وکړي او قدرمنو استادانو نن چې تاسې کوم ابتکار کړی دی تاسې څه کم خدمت کړی دی دا ډېر عظیم خدمت دی په اول قدم کې خو زما خپل دا تحلیل داسې پر کومه موضوع موږ راټولي اوبه د رب جل جلاله عظیم نعمت د الله پاک د نعمت د قدردانۍ دپاره راټولي کوشش دا دی چې اوبه ضایع نه شي اوبه بې ځایه ولاړې نه شي خرابې اوبه پاکې شي